قدرمن دوستان سلامونه زه غوټۍ یم هلکړی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د چین د اقصای ملي ادارې د جولای په 18مې نېټې یو لړ تازه شمېرې خپرې کړي چې له مخې یې د سږ کال په لومړۍ نیمایي کې د چین د کورنیو تولیداتو عمومي اندازه 50,303 میلیارډو او 400 میلیونو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 5.5 زیاتوالی ښیي. په ټوله کې په همدې موده کې د چین د اقتصاد عمده شاخصونه د ښه والي په حال کې دي او د دغه هیواد د اقتصاد او ټولنې د پرمختګ سږنیو هدفونو ته د رسیدو لپاره یې ښه او کلکه زمینه برابره کړې ده. زه په نننۍ پروګرام کې د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته د روان 2023 کال په لومړۍ نیمایي کې د چین اقتصادي حالت در وپېژنم. د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د چین صنعتي جوړښت د ښه کېدو په حال کې و. د دغه هیواد د لومړیو صنعتي چارو د زیاتوالي اندازه 341 میلیارډو او 600 میلیونو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 3.7 زیات شوی دی. د چین د دوهمې برخې د صنعتي چارو د زیاتوالي اندازه 23.8 میلیارډو او 200 میلیونو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 4.3 زیاتوالی ښیي او د درېیمې برخې د صنعتي چارو د زیاتوالي اندازه یې 13.103 میلیارډو او 900 میلیونو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 6.4 لوړ شوی دی. په چین کې د لګښت پټ قوت د روان کال په لومړۍ نیمایي کې په چټکۍ راښکاره شوی او په همدې موده کې د دغه هیواد د ټولنې د مصرفي تولیداتو د پرچون خرڅلاو عمومي اندازه 22,958 میلیارډه او 800 میلیونه یوانه ښودل شوی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 8.2 زیاتوالی ښیي. په چین کې په یادې مودې کې د عصري او عالي تخنیکي چارو پانګونه د چټک زیاتوالي په حال کې وه او د عصري او عالي تخنیک د تولیدي او خدماتي چارو د پانګونو د زیاتوالو اندازه‌ونه یې په جلا جلا توګه په سلو کې 11.8 او په سلو کې 14.9 ښودل شوې ده. د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د چین په بهرنۍ سوداګرۍ کې نوې چارې او مدلونه د رامنځته کېدو په حال کې وو او په همدې موده کې د دغه هیواد د مالونو د سوداګرۍ د وارداتو او صادراتو عمومي اندازه 100 میلیارډو یوانو ته رسیدلی او دا لومړی ځل دی چې د تاریخ په همدې موده کې یې اندازه له 100 میلیارډو یوانو څخه پورته شوې ده. دغه راز په چین کې د آنلاین نړیوالې سوداګرۍ د وارداتو او صادراتو اندازه 100 میلیارډو یوانو ته رسیدلی چې دغه شمېر د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې 14 زیات شوی دی. له یادو شمېرو څخه څرګندېږي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د چین د اقتصاد عمومي پالیسۍ ښه رول لوبولی او ملي اقتصاد یې د ښه والي په حال کې و خو په عین وخت کې یې پر وړاندې یو شمېر ستونزې لا هم موجودې دي. نړیوال سیاسي حالت لا هم پیچلي او د چین د کورني اقتصاد بنسټ کلک نه دی خو څېړونکي باور ښیي چې د چین د کورنیو اړتیاوو د زیاتېدو د صنعتي جوړښت د واره کېدو او د نوي خوځنده ځواک د قوي کېدو په رڼا کې به د دغه هیواد اقتصاد د ثابت پرمختګ په لوري پرله-پسې ګامونه واخلي. قدرمنو دوستانو نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو د کامیابۍ او خوشحالۍ په هیله الله مو مل شه.